د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو واقعه راځي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو چیلې چا پټک شاګرد نه تاسو کو د چیلې سور عمر دی وشپک وکاله عمر دی هغه اعلان دا وکړ چې وکالو پورې ما ته به د چیلې وخه څوک نه راوړي ولې د چیلې نه پرې دا غرنګ د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه واقعا راځي چې خادم ورته روټۍ پخن کړه په روټۍ ډیره پستا و نه پستا ډوډۍ خادم ته وایي دا روټۍ ډیره پستا دا څنګه پخ کړی ورته حضرت استاد وی صالح داغه د کوره می خبيره راوړه خبيره می پکې لګوا چولا روټۍ زکه پستا رااله ورته ښه زما سوی صالح د اصفهان قاضي دی اعلی خلق تحفه تحائف راوړي سپته لګي سپکه جایز وي سپکه ناجایز وي یا سپکه مشتبه وي مال به داغه د کور روټۍ نه راځي خادم وی چې امام سے خپل روټۍ دا نه خوري امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا روټۍ نه خوري زناور ته خو نشم ورکولې چرته ورزول نشم څوک به خوریم نه لاړ دریاب ته هغه ډوډۍ ورزول هغه بیا نو خړ سره دې پته تاسو کو یا روټۍ دې سکړه ته یې حضرت هغه می دریاب ته ورزول وی دې دریاب یو کال پورې به میان مال نه راوړي یو کال پورې دا دریاب میان نه دي ته ویل کېږي پرهیزګاری دي ته ویل کېږي تقوا